اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، نن به تاسو د پنځم څپرکي د ټولو درسونو د خلاصې لومړۍ برخه ووایم. لومړی د مثلث ډولونه د زول له مخې متساوي الاضلاع مثلث، هغه مثلث چې درې واړه زولې سره مساوي وي. دوهم متساوي او ساکن مثلث، هغه مثلث چې دوه مخامخ زولې سره مساوي وي. او دریم مختلف الاضلاع مثلث، هغه مثلث چې درې واړه زولې مختلف اوږدوالی ولري. د زاویو له مخې هم مثلث په درې ډوله و. ښه ډول زاویه مثلث هغه مثلث چې درې واړه زاویې د 90 درجو څخه کوچنۍ وي. دوهم قایم الزاویه مثلث هغه مثلث چې یوه زاویه یې 90 درجې وي. دریم منفرجه الزاویه مثلث هغه مثلث چې یوه زاویه یې د 90 درجو څخه لوی وي. بیا هم ورپسې د مثلث ارتفاع پېژندل وه. مثلث ارتفاع هغه خط دی چې د مثلث د راس څخه په مقابله زوله باندې عمود رسم کېږي. د دې تر څنګ مو دا هم ویلي چې هر مثلث درې ارتفاګانې لري چې په یوه نقطه کې سره متقاطع وي. په ښه ډول زاویه مثلث کې د ارتفاګانو تقاطع د مثلث داخل وي. په قایم الزاویه مثلث کې د ارتفاګانو تقاطع په قایم راس کې وي. او په منفرجه الزاویه مثلث کې د ارتفاګانو تقاطع نقطه بیا د مثلث څخه بهر وي. دا خبره هم تاسو یاد ولرئ چې هر مثلث درې میانهګانې لري او درې نصف الزاویه لري چې د تل لپاره د مثلث په داخل کې یو د بل سره متقاطع وي. میانه هغه خط دی چې د مثلث د راس څخه په مقابله زوله باندې دغسې رسم شي چې هغه زوله په منځ وویشي یا یې نیمه کړي. او ناصف الزاویه هغه خط دی چې د مثلث زاویه په منځ وویشي. یعنې کله چې موږ میانه رسم کوو د هغې لپاره د زولې نیمه والی په پام کې نیسو، او کله چې موږ ناصف الزاویه رسم کوو د هغې لپاره بیا د زاویې نیمه والی باید په پام کې ونیسو. د دې تر څنګ د مثلث د داخلي زاویو مجموعه هم تاسو ته ښودلې وه چې هغه 180 درجې وي. او د دې تر څنګ مو دا هم ویلي وو چې د مثلث د خارجي زاویو مجموعه بیا 360 درجې وي. خو دا خبره تاسو په یاد ولرئ چې که د مثلث د یوې خارجي زاویې پراخوالی پیدا کوو، هغه څه ډول کولی شو؟ د دې پراخوالي د پیدا کولو لپاره د مثلث د دوو نورو غیر مجوره زاویو د مجموعې څخه ګټه اخیستلی شو. مثال که د مثلث دغه دوه زاویې 80 درجې وي، نو د دغو زاویو په جمع کولو سره کولی شو چې دغه خارجي زاویه پیدا کړو. 80 څو کېږي 160 درجې. نو ویلی شو چې دغه خارجي زاویه 160 درجې ده. دا چې 160 ده، نو داخل به څو وي تر څو 180 پوره کړي، ځکه دغه یو مستقیم خط ده او مستقیم خط اړوند زاویه 180 درجې وي. نو دا چې 160 درجې ده، داخل به هم 80 درجې بیا. ښه، د دې تر څنګ به دا وښیم چې مزله داسې یوه تړلې ناحیه ده چې د څو یا د دریو مستقیمو ټوټه خطونو پر اساس دغسې رامنځته شوي وي چې دوه زولې د یو مستقیم خط په امتداد نه وي او یو راس یې یوازې د دوو زولو د تقاطع نقطه وي. مثال دغه هم یوه مزله ده، دوه زولې د یو مستقیم خط په امتداد هم نه دي، تړلې ناحیه هم ده او یو راس یې د دوو زولو د تقاطع نقطه ده. ښه، مزله په دوه ډوله ده: منظمه مزله، غیر منظمه مزله. منظمه مزله هغه ده چې زاویې او زولې په خپل منځ کې سره مساوي وي. غیر منظمه مزله هغه ده چې زولې او زاویې سره مساوي نه وي. او د زولو د امتداد له مخې مو هم مزله په دوه ډوله ویشلې وه: مقعره مزله، مخدبه مزله. مقعره مزله هغه ده چې د زولو امتداد یې د داخل څخه تیر شي، او مخدبه مزله هغه ده چې د زولو امتداد یې له داخل څخه تیر نشي. مثال دا یوه مخدبه مزله ده، ځکه چې د زولو امتداد یې له داخل څخه نه تیریږي. خو دغه بیا یوه مقعره مزله ده، ځکه چې د زولو امتداد یې له داخل څخه تیریږي. وروستی خبره دا چې د مزله د داخلي زاویو مجموعه د دې فارمول په مرسته ټاکلی شو: اس مساوي کوشیرو n منفي 2 ضربې 180 درجې. n د زولو شمیر دی او تل باید 3 یا له 3 څخه زیات وي، ځکه چې داسې مزله نشته چې د زولو شمیر یې له 3 څخه کم وي. بیا هم دا خبره تاسو ته در یادوم چې که د داخلي زاویو
مجموعه یا اس راکړل شوي وي کولی شو چې د مزاله د ځلو شمیر هم وټاکو. او وروستۍ خبره دا ډیره مهمه ده، تاسو په یاد ولرئ چې د مزاله د داخلي زاویو مجموعه د ځلو د شمیر سره تړاو لري، اما د مزاله د خارجي زاویو مجموعه د ځلو د شمیر سره تړاو نه لري، تل ثابت مقدار دی 360 درجې. ګران زده کوونکو، درس مو په همدغه ځای بس دی، بیا چې له یوه نوي درس سره زرېږم. د لا په امان.